د یوې کونډې ښځې سره په بازار کې داسې ناروا او غلط کارونه شوي دي چې د انصاف غوښتو دپاره میډیا ته راغلې ده. د دغه کونډې ښځې باره کې د ټول معلومات په دې ویډیو کې درکوم، تر اخره راسره پاتې شئ. کتونکو دغه کونډې ښځې په خپل انټرویو کې داسې ویلي دي چې زما خاوند به ټکسي چلوله او هغه په یو اکسیډنټ کې وفات شولو او بیا زما د ګټې وټې څوک نه ول، نو زه د خیر غوښتو دپاره بازار ته راووتلمه او په بازار کې زه خیر غواړم، خیر خیرات غواړم او خپل ځان ساتمه. خو کتونکو داسې ډېر بې ضمیره خلک شته دي چې هغوی د داسې ښځو د مجبورۍ نه غلطه پیدا واخلي او خپل خواهشات پې پوره کوي. دغه کونډې ښځې سره چې کوم کار شوی دی، وایي چې زه دوکاندار له ورغلم، خیرات مې ترې غوښتلو. دغه دوکاندار چې زه دوکان ته دننه بوتللمه او هلته یې په زور راونیولمه او دغه ناروا غلط کار یې راسره وکړو. دغه کونډه ښځه وایي چې زما اواز چا هم وانه اورېدلو، نو مجبوراً زه دلته میډیا ته راغلم او د هغه سړي باره کې ټول حقیقت ښکاره کوم چې ما ته انصاف میلو شي. نو کتونکو داسې ډېر سوالګري او خیرات والا په بازارونو کې ګرځي چې داسې ډېر بې ضمیره خلک شته دي چې هغوی د مجبورۍ نه غلطه پیدا اخلي او دغه ناروا غلط کارونه ورسره کوي. دغه کونډې ښځې سره هم دغه بې ضمیره دوکاندار داسې ناروا غلط کار کړی دی، خپل خواهشات یې ترې پوره کړي دي او بیا یې د دوکان نه بهر کړې ده. پکار ده چې دغه ښځې ته انصاف میلو شي، پکار ده چې دغه کونډې ښځې ته انصاف میلو شي او هغه دوکاندار د سزا قابل دی، سزا ورته میلو شي. کتونکو دا د کونډې ښځې باره کې معلومات او انټرویو چې ورسره مو شریکه کړله. داسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو زموږ په چینل کتلی شئ. که چینل ته نوي راغلي یې چینل سبسکرایب کړئ او که ویډیو هم تر اخره کتلي وي، ویډیو هم لایک کړئ.